500 دې وکړه نو دا یوه روپۍ خدای که په 200 ورته بدله کړي بیا 1000 روپۍ درکړم دغه نور ګډۍ ورته ورکوي ته ټولو ته اچھا نه لاس څومره تو ضرورت خپل نه وخوړه نور چاته صدقه کوي دغه نه ګډۍ ورته جوړ دی ویلګه وته خدایا په موږ په سور په ته پوری شروع ده درته نه ولې مې زولای دوړل سنا دا محال ده خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال ده خدایا په موږ وکړې رحمتونه زار زار چای پلاو دا دیوالونه کسان چې ستړي ستومانه روشن دیوالو ته ما خوړم چې دا ګدا داړه نه مو ته څوکر نه مزي چې مو ایله تمام ته وشي او چا ته ایله تمام نه خیر د مور ایله تمام بالات تکو هغه تر ټوله خمالک دی هغه رازق دی هغه زموږ د هر څه نه خبر دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه اوس د بازار په واټ کې غواړي خیراتونه دا محال خو یوه کس په مونې قرضه وه چې کومه بې عزته خبرې مو ته وکړه چې مړ شمه خبر مې نه ویري لاسې راکړه ما لاسې راشه دا خپل کاروبار دغه دی خپل کاروبار داسې به چېرته وي چې دا ستا کاروبار دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال ارمان خط مو ترکوي ارکه مو ترک دوستان تاسې ګوره چې دماغ خورکۍ درد لیدلی او غربت لیدلی کله ته خوشحاله ده کله ترې غواړمه خو کله بیرته نه راکوي چې مور مو ولده چې هغه شوي د خاتم ده خاوره پرې زیاته وه بله خور مې وه هغه خوره زیاته وې نو پلار ته راوړل اما ولده په هغه خوره زیاته وې ورور مې وه هغه هم د چک د والي نه راچپه شوي زه قسم درته وکړه چې ما سهار دلته دې صنداق وه ما وایي سهار راوکیاش چې دومره مې ته ژړلي دي چې دلته د نور نفر راباندې راغله خدایا په موږ وکړې رحمتونه واړه بچیان په کور کې کړي راته ویرونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه درته نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی پیغام درون غام دی ژوند دی ژوند کې هر رقم د حالات هر څه الله دې پکې خیر وکړي یوه پوښتنه لرمه که دې ویلې هسې دې پوره دغه دنیا ټول کارونه به هیر کړي او د دوړه مبارکه سترګې به پټې کړي په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي سترګې به نه غړوي خو غربت مو پخې پستونې یخې دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه غربت مو پخې پستونې یخې دا محال دی خدایا زما زندگی جوړه کړله زما زندگی دغه او دوست خبره سره خبره را باندې باندې دستا خپل نعمت دا کې اوس څوک پیژنې چې کوم خبره کوم دی نه پته مطلع کی ټول دي خدایا په موږ ورکړې رحمتونه فامیل به زه کومه نه پیدا کوم اوس به جوړوم چاته څوک شته
چاته مې ویلې چې یو څو روپۍ راکړې او بچی مې مړي دی ولې دې زېږول نه به دې زېږول کړ وایي چې ودې زېږول اوس یې وساته نو زه خو اوس مړ کوی نه شم خدای راکړي زه به یې ساتم په مازدیګر کې بس نهر ټول ویده شوي یو برانډې کلمات بل کوټې کلمات بل سورای کلمات بس دغسې ګډ ول لکه بې سیله مرغۍ نه وي یو تیت پراک پروت وي چې مونږ کله ورغلي یو هغه هم نهر راجګ کړي وي بس ورته ژړلي هم دي دا بچی مې وګوره که د شیدو یې لاسه ده د الله شپې نه دی یوه ګنټه شپې خوب نه دی کړی افغاني دغه واخله الله دې کامیاب کړو زما خورکۍ وکړه مغسې بهیږي په مخ باندې خیر دا اوښکې زه هېڅ د دوی لیدلی نه شم بس که موږ بریالي نه شو چې د دوی ټول قرض خلاص کړو خو یو شي باندې زه بریالی شوم چې هغه کاکا د دغې خور اوښکې زه نور نه شم لیدلی الله دې تاسو سره ښه وکړي او دغه چا چې مو سره کومک کړی دوی سم دې الله ښه وکړي دغه دوه کلیګانې ګورې دا زما د هغه موټر کلیګانې دي دغه موټر که څوک په یعنې کم قیمت به ولري کم قیمت به ولري که چا په لاس لکه غوښته وایم ما نه ورکولی خو د دغې خور اوښکې دا ډېر ارزښت لري دا موټر زه درکوم دا به ته خرڅوي او دا قرض به دې خلاصوي الله دې تاسو خوشحال لري الله دې تاسو آخرت او دنیا دواړه ښایسته کړي الله دې خورې نور به نه ژاړي خدای تم دو سره مرسته وکړي خدای خورې خطا نه رسېده ولې دې سترګو نه وکړي دا هغه موټر ستاسو شولو صحیح شوه هغه چې خلاص یې قرض مو خلاصېږي انشاءالله بالکل الله دې تاسو سره ښه وکړي الله دې تاسو کامیاب کړي خدای دې تاسو آخرت او دنیا دواړه ښایسته کړي دا وګورئ زمونږه ژوند پکې تصویر کړه دا محال دی خدایه په موږ وکړې رحمتونه وسید موسی فهیمه ولیکه نظمونه دا محال دی خدایه په موږ بیا دې زړه کېږي چې کور جوړ کړي راځي کېږي طوبان وکړي داسې چې شل لره دی نو تر شلی وایي زړه مې دره دی نو تک دا یوې شهید په سار باندې رټ پیرودینه کړه رټ ژاږېنده که چېرته وایي چې نانا در چګه مې که نانا در چګه مې که مو واس نه مې رسېدی وخی په دا هم چې په زه خو خوږ وغون چت پتو په دا میکینه مې خارله خوره په چارې مې کوله بیا مې نسوه خپلې صاحب مړه شوله خدایه په موږ اول کوم غږ درته وکړو چې نانا در خلاصه مې که نانا در خلاصه که مو لوس ور وچوه په خورې خو دلې مې ګوتې غونډې خوږ وي زه خپل دا ځینې لګېدلی و دا ځي دا ځینې لګېده وینم د راونه مې په دا سترګې مې مو ته پاته نه لګېدله سپازي کې سلوي وخته بیا څه ټیم روبو سنه یاره دا چې دا سو نیمه ګمټو کې پاتې ریته ویلي هلی چګه مې ګاده چګه خیر دی خیر دی انسان بې واسه دی عقل انسان بې واسه دی خدای په واسه خدای خورټه سینه کې ورته کړله پاس کړم خیر دی ته ما جوړه په دې وخت ماته وایي موږ در سره یو که نه نه جوړاس خلک ګیلاس سړي ته ودرېږي مخه انسان خو نیمګړی دی که نه خو ته خپل ځون واک هم نه لرلو که نه ځون واک لرلو ځون د خلاصوای شو چې ته ځون نه شې خلاصولی نو ته بل څه خلاص کړي دا خو د الله کورونه وو د الله خوښه وه الله ته باید صبر وکړو زه دا منم چې د اولاد درد سخت وي ډېر سخت کله چې خپل اولاد غږ درته کوي چې ته مو خلاصه کړه او ته خلاصوای نه شي دا وخت کې حتما د سړي زړه دردېږي بالکل نه رټ کونګې ته والي دي رټ ډېر کونګې ته والي دي دا مې زړه کې دا سردري مې په دا دماغ کې مې ایسیا نیولي دي دا کونګې دا غیر خدایه په